د اختر د سعادت ورځ دی، یو صحابي راځي کور ته، کور کې تپوس کوي ډوډۍ شته دی؟ وایي نه ډوډۍ نشته دی. وږی تږی دی، ګاونډیان هم نشته دی، څه راوړي؟ دې کې یو ورځ تېره شوه، دویمه ورځ تېره شوه، درېیمه ورځ تېره شوه، په څلورمه ورځ دا صحابي راغی د خپلې بیبي ته وایي چې الله قرآن کریم کې فرمیلي واستعینوا بالصبر والصلاة، د الله نه مدد غواړئ په صبر او په مانځه سره. نو ښځې راځه ته دلته اودس وکړه، زه به اودس وکړم، زه به جومات ته لاړ شم، زه به هلته مونځ کوم، ته دلته مونځ کوه. وایي دې ښځې اودس وکړو، دې دلته مونځ شروع کړه او ما جومات کې مونځ شروع کړو. ډېر ساعت مې مونځونه وکړه چې کور ته رالم، ویل ښځې څه شته؟ وایي راته ویل څه نشته دی. وایي ما یا زما مانځه اودس کې فرق دی، ستا مانځه اودس کې. وایي ما ورته ویل چې د اودس بیا تازه کوه، بیا مې اودس تازه کړو، بیا لاړم جومات ته مونځ مې شروع کړو. وایي چې رالم مال څه راغلي دي، داسې اراده مې نشته او داسې نیت دی چېرې الله رب العالمین به په موږ عزت څوک به مقرر شي او څوک به څه راوړي. وایي په دې کې عزتمندو وایي چې زه کور ته رالم بیا څه نه و. وایي مالې بیا د اودس او مونځ سره کوو، چې بیا مې شروع کړه درېیم کره ته چې رالم چې ګورم یو میچنه ده زمونږ په دې کور کې لګېدلې ده او د دې نه دا اوړه را روان دي او زمونږ په کور کې چې څومره لوښي دي د اوړو نه دا ټول ډک شوي دي. ووایه الحمدلله، په تیزه ووایې دا لوښي د اوړو دا ټول ډک شوي دي او د ګاونډیانو نه بوجۍ او لوښي راغستي دام د اوړو نه ډک دي. ما ښځې ته ویل څه پیدا شي؟ ویل سړیه را منډه که کومک شه را سره، د میچنې د خولې نه اوړه روان دي او نه پوهېږم همداسې تیز اوړه را روان دي. وایي زه راولګېدم، ما ورته ویل چې دا خو د الله رب العالمین د طرفه پیرداونه شوې ده، خو صبر مې ونه شولو. وایي د دې میچنې سر مې لرې کړي چې ګورم د غنم یو دانه پکې پرته ده او دا اوړه ترې نه داسې را روان دي چې دا ټول لوښي ډک کړي دي. الله رزق ورکولو والا دی. ښه رزق څوک ورکوي؟ الله. موږ نن د الله در پرېښی د چا